متاسفانه نن ورځ ټول د خفګان خبرونه دي، خصوصا د افغانستان لپاره که غواړئ چې ویې ګورئ نو له موږ سره تر اخره تم شئ چې دغه 12 څنګه د غم او خفګان خبرونه دي. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لوګر د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې طالبانو پر یو نظامي مرکز برید کړی چې ګڼو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ځایي امنیتي سرچینې وایي دغه برید تېره شپه د قلعه احسان الله په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه ترسره شوی ده. سرچینه زیاتوي یا د قرارګاه په بشپړه توګه طالبانو نیولې او همداراز 14 عسکر وژل شوي او 9 تنه نور یې طالبانو ژوندي له ځان سره وړي دي. پکتیا په پکتیا کې د هوان مرمۍ د لګیدو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ییزو خبریالان وایي چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیلو سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګیدو په پیښه کې 2 میرمنې او یو ماشوم وژل شوي، یوه میرمن او یو نجلۍ ټپیانې شوي دي. دا چې د هوان یا د مرمۍ د چا لخوا ویشتل شوې ده په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. صحت عامې وزارت د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار خبر ورکړی چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې د روغتیا وزارت 3 تنه مرستیالان له دندو ګوښه او پر ځای نوي معینان ټاکل شوي دي. کرونا تازه حال افغانستان کې په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 840 ته ورسېده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا 55 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په دې سره د مثبتو پیښو شمېر 840 ته رسېدلی ده. همداراز د کرونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر 10 ته رسېدلی او 450 کسه نور بیا بیرته ترې روغ شوي هم دي. جاپان د جاپان حکومت د کرونا د مخنیوي په موخه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري له لارې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره $1 میلیون مرسته کوي. زلمی خلیلزاد قزاقستان افغانستان ته د غلو دانې د صادراتو ژمنه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې افغانستان په اړه له قزاقستاني ډیپلوماټ سره خبرې کړې دي. نوموړي ویلي دي افغانستان لپاره د قزاقستان له ځانګړي استازي غوښتي چې افغانستان ته د غلو دانو او غنمو صادرات پیل کړي او همداراز د سولې په برخه کې همکاري هم وکړي. پاکستان د پاکستان د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو اتحادیه وایي په دغه هیواد کې د کرونا ناروغۍ له امله تر ټولو زیات زیان ډاکټرانو ته رسیږي او هغوی ترې سخت کړیږي. د یاد اتحادیې د شمیرو پر بنسټ تر دې دمه په پاکستان کې شاوخوا 145 روغتیایي کارمندان پر کرونا وایرس اخته دي چې 52 په پنجاب، 50 سند، 25 بلوچستان او 10 په خیبر پختونخوا کې دي. ولسمشر غنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د جګړې ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو د سیمې د هیوادونو او افغان ولس غوښتنه ومني او ورباندې وکړي. ولسمشر غنی په ویډیو پیغام کې ویلي حکومت به هڅه کوي چې بهرني مالي مرستې د کرونا وایرس پر ضد روان کمپاین کې ولګول شي. ولسمشر زیاتوي کرونا وایرس داسې یو نړیواله وبا ده چې ان پر مختللي هیوادونه هم له ستونزو سره مخ کړي او ټینګار شوی چې افغان حکومت د وبا له پیله جدي ګڼلې وه. کاپیسا کې د سختو سیلابونو د راوتو له امله خلکو ته مالي تالیفات اوښتې دي. د کاپیسا ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې راوتلو سیلابونو تر 183 پورې کورونه وران کړي او 650 هکټاره زراعتي ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سرچینې په خبره سیلابونه ځاني تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې هم خورا ډیر زیات دي. پکتیکا کې د امنیتي چارواکو او د هغوی د کړنو په غبرګون کې پراخ سولیز لاریون روان ده. لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زیدی له دندې ګوښه شي او همدارنګه دې په دغه ولایت کې د زورواکو غلو، اختطافګرو او قاتلانو مخنیوی وشي. دوی وایي د ښرنې د لومړۍ حوزې له دندې ګوښه شوی امیر که بیرته پر دنده ونه ګمارل شي او د ظلمونه روانه لړۍ پای ته ونه رسیږي، دوی به د کرونا د وژونکي ناروغۍ له سخت خطر سره خپلو لاریونونو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د امریکا سمندري ځواک پر ایران تور لګولی چې د خلیج په نړیوالو اوبو کې د دغه هیواد وړې کښتۍ په خطرناکه او پارونکي توګه د دوی جنګي بیړیو ته نږدې شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې پرون د ایران 11 وړې کښتۍ هغه جنګي امریکایي بیړیو ته نږدې شوي دي چې په خلیج کې په پوځي مانورو کې برخه لري. د امریکا سمندري پوځ وایي ان یو ځل یوه کښتۍ د دوی یوې بیړۍ ته 10 متره او یوه بله بیړۍ ته 45 متره نږدې شوه. رونالډ کوبیا اروپایي ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې پر ښکېلو لورو د اوربن غږ کړی ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی رونالډ کوبیا ویلي په ټوله نړۍ کې بشري اوربن رامنځته شوی ده. د دې اوربن وړاندیز ملګرو ملتونو کړی ده او ګڼو هیوادونو عملي کړی هم ده.
درنو لیدونکو که کوم نظر لرئ له موږ سره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتماً لایک کړئ تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه